کې خو نو په اصل کې د چرایي ژبې محض معرفت و. نو تاسې ټولو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. نن د چینایي ژبې دوم درس دی. ابتدایي درسونه د چینایي ژبې تر هغه لوړو درسو ډېر مهم دي، ځکه دلته دا داسې دي لکه ټرمینالوجي هغه ابتدایي شیان زده کېږي، په وروستو درسو کې دا ټوله استعمالیږي. د دې درس یا د دې کورس اصلي هدف چې پرون موږ یادونه ورڅخه وکړه دا ده چې تاسې د چینایي ژبې د زده کړې طریقه زده کړئ. مواد خو نو د چینایي ژبې مربوط په یوټیوب کې په نورو آنلاین ویب سایټونو کې بیخي ډېر دي، خو دلته مهمه دا ده چې تاسې طریقه زده کړئ. لوړ صنفو ده چې 2-3 صنفه تاسې لوړ شئ، په دې به وتوانېږئ چې ډېره مطالعه په چینایي ژبه کې وکړئ. بیا نو ستاسې وخت او علاقې ته په کتو سره تاسې دغه ژبه یو اډوانس لیول ته هم رسولی شئ. که چیرې تر پایه پورې تاسې پاتې شئ، د دې موږ د دغه 6 میاشتې څخه وروسته په نور درسو کې هم یعنې اډوانس لیول درسونه هم د دې وایو. مهمه چې شوه طریقه وه دې ته راغلو چې د هرې ژبې د زده کړې دپاره د هغې ژبې مفرد غږونه باید زده کړو. په چینایي ژبه کې څو مفرد غږونه موجود دي؟ څو دانې دي؟ 90 غږونه موجود دي. دا د چینایي ژبې مکمل غږونه دي، یعنې هر غږ ټوله مکمل د چینایي ژبې غږونه چې راواخلئ د دې 90 غږو څخه به د باندې نه وي، ټول به په دغه 90 غږو کې داخل وي. دا خبره سوله. اوس نو لنډې پوښتنې در څخه کوم. ډاکټر صاحب دا چې څه راغلی دا حرف څ دی راته وایه. دوران صاحب چی دا چې راغلی نازک راغی. او تاسې راته وایاست ج. شاباس ج. او دا حرف څوک یې راته ویلی سي؟ هر څوک چې ویلی سي ډاکټر صاحب ځ د پښتو ځ په ډول راغلی. دا د چې راغلی څ ګورئ پڅ ویل کېږي نه څ، او دا هم چی چی څه. د دې حرف نوم چې شلی په پینین کې صحیح دی، د دغه مفرد غږونو سیټ دې ته په چینایي کې دې ته وایي پینین. پینین لغتا معنا د حروفو اوازونه، د حروفو اوازونه. دا نو چې د کوم حروف اوازونه دا خو ټوټه سوي حروف دي، خو په اصل کې پینین کله چې دوی سره یو ځای سي سیلابونه ورسره جوړېږي د هغه چینایي حروفو غږونه. که اوس دا رقم چینایي حروف سوله صحیح دی. و د دې تلفظ اوس دا موږ ته نه معلومېږي. د دې د کومک دپاره چې تر څو موږ دغه اصلي چینایي حروف زده کوو تر هغو پورې د دغه حروفو لاندې به پینین لیکلي چې موږ بیا پینین زده کولی شو. مهرباني منیر صاحب راځه. کله چې مو پینین زده یې بیا نو چې موږ زده کولی شو دغه چینایي حروف اصلي کرکټرونه چاینیز کرکټرز چې دا ټوله زده کولی شو. ښه ځ دا د چې راغلی د، او دا خبره مو وکړه چې د دې په مقابل کې کوم ډبل غږ چې دی ډ په ټوله چینایي کې دا نشته. صحیح دی. د دې حرف غږ چې دی د دې غږ تلفظ چې دی د دې دوه حروفو په مابینځ کې یو غږ لري. ګوره دا ولاړ غږ دی ا په خلاصه خوله باندې لوړ طرف ته ا څنګه ا، او د دې په مقابل کې کوم غږ چې کښته ځي هغه دغه یو دی. د دې تلفظ څنګه دی ای د خپل شکل هم دغه رقم دی، او یو بل حرف هم کښته طرف ته کشي ای. د دې دوه په مابینځ کې چې نه لوړ نه کښته داسې یو غږ دی، او خوله نه ډېره خلاص نیول کېږي او نه ډېره بنده، په دا منځ کې یو وسطي غږ دی او. دا په مثالو کې درته معلومېږي. ګوره د ل غږ دی کله چې موږ دا دواړه سره یو ځای څه شي بسې ل. شاباس ل. مګر هغه بل غږ چې بیا دی دا به څنګه سي لی، دا به څنګه سي لا. شاباس دا لوړ طرف ته کشي لا، او دا کښته طرف ته لی، په منځ کې ل چې پاتېږي دا. مهرباني. په سپیکینګ کې بیا مطلب په هر ژبه کې مطلب دا دی چې یو رایټینګ به دغه کې هغه لیکل کېږي، یو هلته چې موږ وایو ډېلپ ناست کېږي. کله چې بیا سپیکینګ ته راسو بیا دومره شاید نشته دغه څنګه دا ل چې موږ وایو ل کیفیت یې وروسته راځي. اوس مازې دغونه دا د ا غږ ل نرم ادا کېږي. ل دا چې څونه باید کش که هغه وروسته په ټونو کې دا موضوع راځي چې څه رقم کشیږي یا په شدت یې باید وایي که ونه وایي.
نو څنګه چې لیکل شوی ظاهرا چینایي د اپینین ټول حروف چې یو شکل چې تا د هر سمبول غږ په دماغ کې ثبت کړي هر وخت هغه غږ لري هر وخت هغه یو غږ لري چندان بې غږه حروف یا سایلنت حروف په اپینین کې نشته صحیح سایلنت دا نشته. اوس بل د دې سره زه دا لیکم دا به څه غږ دی نی شاباس او دا به څه شي نه او دا نه. دا په اصل کې دا که تاسو وګورئ دا شپږ دانې چینایي لغاتونه دي دا لغاتونه دي چې هر یو ځان ته معنا لري. که چیرې د دې لغاتو د ادا کولو کیفیت مشخص دی نو دا خپل ځان ته معنا لري صحیح دی. اوس د اضافه خبرو مثلا د یو اضافي لغاتو په ډول دا نی یو ضمیر دی معنا ته دا که چیرې یو داسې کیفیت نه واخلې دا معنا هغه صحیح دی. لا په اصل کې په اول ټون کې معنا کشول صحیح دی لا صحیح دی. لی په یو د معنا څخه دا د داخل په ځای کې صحیح دی. جالی په کور کې داخل لا دا یو تیر وخت سره یو ګرامري ټوټه ده نه دا هم یو فنکشنل ورډ دی. نو هدف مې دا دی چې دغه کوم سیلابونه چې جوړیږي بالا دغه چینایي لغتونه دي. نو اول موږ 90 حروف ویله په 90 حروفو کې په کوم ځای کې تاسو مشکل لري هر ځای کې چې مشکل لري 90 حروف که موږ تاسو لاندې تکرار کو ټول د انګلیسي په ترتیب هغه رقم غوونه لري. ځینې لږ حروف داسې شته چې د انګلیسي سره په شکل کې ورته دي خو په غوونه فرق لري. هغه څخه اول دا نه دی دا یو دی څ بل دا نه چی چې دا د کار راځي چی دا به خستانه دا د ډک جیم رغ لري ج دا چې دی په کیفیت کې لږ فرق شته جی نازک ادا کیږي جی دا ډک دی جی صحیح دی. او نور کم حروف داسې حروف و چې هغه حروف په و خ دا د خ غږ لري په ځینو لغاتو کې د ح غږ هم لري صحیح. بل کوم داسې حرف شته دا مې درته لیکلی دی ز دا خوشناخته دی صحیح دی. لام را دا هغه مې درته لیکلی دی صحیح دی. چی هغه ځانګړي توري شاباس دغه ځانګړي توري چې په نور ژبو کې شاید په ډېر ژبو کې نه موجود خو دا په فرانسوي ژبه کې شته په ترکي ژبه کې شته په چین کې ځینې نور ژبې دي په هغو کې هم شته. دا د دې غږ کیفیت زموږ لپاره مهم دی ځکه په پښتو فارسي ژبه کې دا غږ نشته. نو اکثره وخت دغه غږ د موږ خلک چې چینایي ژبه زده هم کې دا یو غږ سم نه یې زده. تاسو به دا غږ کیفیت یې دا دی کیفیت شوندان به ګردې ونیسئ لکه شپېلک چې ادا کوئ خو شپېلک به نه یي دا غږ به د لې جوړ کوي. ګوره مهم نقطه ده د لې به جوړ کوي د ستوني د خوا څخه او یو دا به نه د لې ګوره دلته په شوندانو کې به جوړ کوي شاباس. ګوره که ته یو هغه دا بلې خوا څخه راغلی که ته او دا خوا څخه د لې او د غږ جوړښت بل صحیح 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 بیخي صحیح الف په ګډ دی نه د لې به یې جوړ شاباس. ته څونه شاته ناست ته نه راځې یعنې که چې رانږدې سې ورې په چوکۍ کې دا ملګري بغل ته دلته صحیح دی. دا ځانګړي تورې سو بل دا حرف صحیح دی دا خو نو ایکس دی په انګلیسي کې مګر په چینایي کې دا سی نازک ادا کېږي. نور د ا څخه تر زید پورې دا ټوله حروف چې دي دا شپږ ویشت دي جمع درې دانې حروف پر اضافه کېږي. دا ش ډک د جک چې غږ لري او بل ش ډک شین دا پر اضافه کېږي جمع بل کوم څه دی ج دا درې پر اضافه کېږي. نو شپږ ویشت خو هغه ای بي سي حروف دي او درې نور پر اضافه کېږي چې مکمل څو کېږي 90 حروف کېږي. څو سوله 90 حروف سوله په دې شپږ حروفو کې هغه درې اضافه خو دا دی ش ډک ادا کېږي ش ج دا درې سره وپېژندله دا پخواني غږونه دي په انګلیسي کې هم دغسې غږ لري ش په انګلیسي کې هم دغه یو به تاسې نه وي په دماغ کې ثبت کوئ چې ج هر وخت چې همدی ولیدئ ج نه زی نه ژ بله کوم بیا نه وایاست په نور ځایو کې د ژ په ډول کله لیکلی کله د جیم کله د چیز خو په چینایي کې یوازې ډک جیم غږ لري ج
صحیح دی ج داسې غږ لري. نو د ا څخه تر زی پورې د ا څخه تر زید پورې هغه حروف چې تاسو پکې کنفیوز کیږي هغه حروف چې تاسو پکې ورکیږي هغه دا حروف چې ګوره دا په یاد کړئ څ څ ج جی ځ دا د زی غږ لري. اوس نو هغه حروف چې زی ته ورته دي لکه زی زال زوا هغه څنګه دي هغه نسته یو هم پکې نه کېږي د ټولو پر ځای باندې د ټولو عوضې ځ دا یو حرف دی صحیح دی ځ دا حرف شته خ او دا نور ټول عام حروف دي. نو بغیر له دا حروف څخه چې کوم شی پاتې دي هغه څنګه چې په انګلیسي کې دي هغه رقم په چینایي کې غږ لري. اوس ځکه د مثال په ډول تاسو ته ولیکم دا به څنګه وایاست م میم سم عام غږ دی نه دا او صحیح دی او بل دا چا سپیچل کې لکه او دا یو څه پیچل دا پیچل چې دي چا سپیچل کېږي صحیح. نو اول چې تاسو چینایي ژبه را شروع کوئ مفرد غږونه به مو ښه پاخه زده وي مفرد غږونه به مو ټوله ښه پاخه به مو زده وي. چې کله مو دا مفرد غږونه زده کړله موږ دغه مفرد غږونه سره یو ځای کوو سره وډو یې د دې څخه څه شي جوړوو د هغه څخه د مخه سېلابونه ورسره جوړوو. نو د مفرد غږو څخه وروسته موږ د دې څخه زه به دا پاکم صحیح په دې کې مشکل نه لري دا تېر درس دی. دا ما ستا لپاره ولیکل چې نور کیسه ګر د هغه رقم ده او زوړ درس که چیرې ویډیو دې کتلي په ګروپ کې نو د پرون درس ټوله درته معلومیږي صحیح دی. راځو نن د دې 29 غږونه دا 29 واحدونه موږ داسې مثلا ویله د دوی د وصل کولو لپاره په دې کې دوه ډوله غږونه دي. ځینې غږونه خپل ځان ته خپل ساده غږ لري یو بسیط غږ لري او ځینې حروف داسې دي چې د نورو حروفو د وصل کولو لپاره یا د نورو حروفو د کشولو لپاره استعمالیږي صحیح دی. هغه حروف چې خپل ځان ته یو غږ لري صحیح دی لکه اوس زه تاسو په دغه کې مثال لیکم که ب خپل ځان ته یو غږ لري نه ک ل او خپل ځان ته یو بسیط غږ لري ځ دغسې چ ش ج دا حروف دا ټولو ته کانسونینټس یا بې غږه حروف ویل کېږي. څه شي حروف دي بې غږه حروف دي. بې غږه حروف نو څه معنا نو خو دا نه چې ب غږ لري دا ولې دې ته بې غږه وایي صحیح. بې غږه دا معنا چې خپله مفرد غږ خو لري خو کله چې ته دوی سره ترکیب کې دوی اواز نه جوړوي یعنی سیلاب نه جوړي بې غږه یعنی بې سیلابه ب نه که دا چې د بغل سره ولیکئ په هېڅ ترتیب دوی نسي ویلی په هېڅ ترتیب نه ویل کېږي. نو د وصل کولو دپاره چې لکه سریش داسې کار کوي یوه وظیفه هغه څه شي دي هغه غږیز حروف دي واول حروف صحیح دی دا واول لیټرز غږیز حروف په ټوله چینایي کې عین لکه په انګلیسي کې دغه رقم دي یو اضافه لري فقط او فقط یو اضافه لري. نو هغه دا حروف دي اول حرف دی ا نوم خو نو فرق کوي نه ا ای او او اضافه ده نه ی دا غزمه ورسته وایست ا خلاص خلا باندې ا ای او شاباس دا یو حرف تاسو ته کار غواړي. نو د نن په درس کې ترکیبات د 29 حروفو څخه موږ څنګه د دې څخه غږونه جوړوو. اصل کې زموږ هدف دا دی چې ورسېږو و سېلابو ته ورسېږو. دا به څوک راته وایي چې د واول حروفو وظیفه په اصل کې څه شي ده ولې دې ته غږیز حروف ویل کېږي. غږیز حروف دا نور تور ته اواز ورکوي کله چې په جمله کې راسي په ترکیب کې راسي دی نور تور ته اواز ورکولی شي نور تور ته اواز ورکوي صحیح. بل صحیح و بل دا نور کارول شي شاباس. یو علت دا دی اول علت دا دی چې دې ته غږیز حروف وایي په دې خاطر چې د دوی جوړښت داسې دی لکه یو غږ. دا نور حروف چې دي دا ټوله ژبه او شونډان ډېر پکې کارېږي ب نه ک ل او ژبه او شونډان ډېر پکې کارېږي. دوی داسې چې چندانې ژبه او شونډان نه پکې کارېږي لکه یو بسیط غږ ا ای ډېر د خولې اعضاوې نه کارېږي
صحیح دی که شونډان هم لږ ښکارېږي خو د هغه په شمول هم دا صرف او صرف لکه یو غږ داسې جوړ دا رقم دی لکه یو غږ ژبه ډېر نه پکې کارېږي صرف او صرف چې دی یو غږ ډېر رهنمایي ته ضرورت نه لري رهنمایي دا معنا چې کنټرول ته ضرورت نه لري چې ته د شونډانو د ژبې په واسطه سره دا غږ کنټرول کړې چې په څه ډول باید ادا شي دا یو علت دی بل علت دوی داسې خاصیت لري لکه اشترینګ داسې خاصیت لري د بل حرف د حرکت جهت ټاکي یو بل حرف ته وایي چې ته پر کومه خوا باید کش شي نو حرکات ټول ممکنه حرکتونه په عربي کې خو تاسې پوهېږئ چې ممکنه حرکتونه به یا به لوړ یو حرف کشیږي چې د الف په واسطه کشیږي یا به کښته طرف ته کشیږي چې د چش په واسطه سره د یا په واسطه سره او یا به دا رقم سره راڅرخي د واو په واسطه سره یا هم پیش چې ورسره چې کومک ورسره کوي یوه خو صحیح دی لوړ طرف ته کشېدل زور او بیا کښته طرف ته کشېدل زیر هم یا هم یه او دا پیش دی چش دی دا پیش اوس نو زوار زیر پیش دا درې ډوله حرکات شول صحیح درې ډوله حرکات په شنایي کې حرکات بسیط ساده حرکات ساده شپږ ډوله یو حرف کشېدلی شي یعنی امکان لري یو حرف په څو ډوله کش شي په شپږ ډوله له یو ساده غږ زره اخمه له لوړ طرف ته کشومه دا خو لوړ طرف ته کش او لا عین د الف وظیفه کوي لوړ طرف ته کش که نه لوړ نه کښته دغسې مستقیم کار شو ل چې شو ل اشه دا به چې شي لی بل پیچمې لو قسم داسې لغات نشته خو د او وظیفه دا د پیچلو دغه وظیفه ده چس پیچل ګوره دا کښته طرف ته کش شو د ده وظیفه چې شول پیچل او یو څه چس پیچل دا چې شو لو دا یو بیا چې ورسره ځای پیچل کېږي په شونډانو کې پیچل لو یو څه سخت دی څنګه لو لام د چې شونډان لو څنګه لو شاوه لو ګوره دې د مخه چې هغه لام ختم شي شونډان یې جوړ کړي د دې لپاره لو شاباس لو لام د سپک ادا که ډېر زور پر لو دا به تمرین غواړي په وروسته درسو کې تاسې د دې سره عادت کېږي نو دا غږیز حروف چې دي د نورو حروفو د بېغږه حروفو د حرکت جهت ټاکي چې ته پر کوم طرف باید کش کړې پر کوم طرف باید کش کړې څه د چینایي ژبو پوهانو دوی غوښتل چې د چینایي ژبه ساده سي د نورو هیوادونو د اوسېدونکو لپاره د ژبه ساده سي خو ځکه د اصلي غږو لپاره د دوی لپاره پنځه حروف معرفي کړل ټول غږونه چې راواخیستل خو نو نوي غږونه هر یو سمبول د یو غږ سره وصل کوي یو سمبول د یو غږ سره وصل کوي د په بېغږه حروفو کې هېڅ مشکل نه و خو به یو غږ دی دغه یو سمبول دی دا ورسره وصل شول معرفي شول کلونه دغه سیستم روان دی نو دوی چې کله وکتله واول غږونه راواخیستله شپږ غږونه موجود وه شپږ دانې دا خو تاسې په دې کې مشکل نه لري دا نوي غږونه پر دوه ډوله شوله واول غږیزه او بېغږه تورې شول دا خو لکه په انګلیسي کې نو د واول حروف څخه یو فرق دا دی چې دا د او حرف اضافه لري یعنی شپږ واول حروف ټوله څو دانې دي په چینایي کې شپږ دانې دي حروف واول شپږ دانې شوله حروف دا حروف زه درته ولیکم اول حرف ا دوم چې دی ا ای او او شپږ حروف سره خو کله چې دوی په دې ژبه کې وکتله د واول غږونه تر شپږ ډېر وه د واول غږونه تر شپږ ډېر وه نو څه یې وکړل اول خو پنځه خو د انګلیسي سره مشترک دي یو سختوالی خو دا دی یو حرف بل پر اضافه شو او د دې کوشش دا و چې سخت یې نه کړي سختوالی خو د دې څخه ټوله دنیا خلک سر ټکوي چې چینایي سخته ده چینایي سخته ده دوی د هغه کوشش کوي چې دغه فکر د منځه یوسي تر څو دا حروف سخت معرفي نه سي اسانه معرفي سي نو دوی داسې وکړي وایي که چېرې موږ نور سخت لاتیني حروف را اخو سخت لاتیني حروف لکه اوس ګوره داسې تیټا شکل دی دا رقم یو شکل دی نه ګاما را اخو مثلا داسې یو سیګما په رقم داسې یو شکل را اخو دا خو سختېږي که هغه نور حروف را واخو غږونه خو ډېر دي دا غږو کفایت نه کوي دا کفایت نه کوي نو دوی بیا داسې وکړه وایي راسئ د دې لپاره چې موږ مغلق حروف را اخو دا به نه را اخو په دوی کې به
دوه یا درې د هغه پاته غږو د پاره به دوی جوړه کار کوي یا دوه یا درې به سره استعمال کو هغه پاته واول غږونه به هم ور باندې وشي. نو اوس شپږ غږونه خو د دې خپل غږونه دي صحیح دا ساده واول حروف دي. ساده معنی یو حرف یو غږ دی. مرکب اول حروف جوړ کړه. مرکب دا معنی چې حروف دوه یې مګر غږ یو وي. حروف تو سوې دوه یا درې حروف غږ یو وي. هغه پاته غږونه چې پاته دي هغه په دوی کې دوه یا درې دا سره ځای کړ پاته غږونه باندې وشو. نو نن تاسو بسيط یا ساده اول حروف خو پیژنئ چې تاسو ته شناخته و ترکیبي اول حروف هم وایو. نو د دا حروف څخه موږ ترکیبي چې موږ څخه جوړیو ترکیبي غږیز حروف یا ترکیبي اول حروف ورڅخه جوړو. ترکیبي اول حروف دا معنی چې تر یو زیات اول حروف تر یو زیات مګر غږ یو غږ. ان اوس راځو ټول هغه سټونه لیکو چې د دوی څخه جوړ شوی دي. دا سټ د دې ګټه بدایي په لغاتو کې په چینایي لغاتو کې امکان لري په لغات کې یو اول حرف ادا شوی ساده حرف لکه ما تاسو اوس د لغات ول دا یو چینایي لغات لا کشول ته ویل دا یو ساده لغات دی نی ته صحیح دی. اوس بل ضمیر دی وا ز یو واول والا لغاتونه چې یو اول حرف ولري دا ډیر اسانه دي. تاسو ډیر اسانه دي. سختي په کوم ځای کې راځي چې کله دوه درې اول حروف څنګه پر څنګه کار شوی او هغه یو بل غږ لري په دوی په د شپږو کې یو غږ لانی یو بل ځانګړی غږ لري. نو هغه به یو څه سخت دي. خو چیرې دغه بیا ترکیبي اول حروف تاسو ځای بیا نو هیڅ چینایي لغات تاسو څخه نه پاتېږي چې تاسو ونه وایاست. یعنی ټوله په چینایي ژبه کې چې څونه لغاتونه او څونه سیلابونه موجود دي دا به تاسو ټوله ځای. نو تاسو کې یاداشت وایي دا ښه خبره ده. دا ټوله غږونه به تاسو ځای بیا په لغاتو کې چې هر ځای تاسو په مخه درسي دا به ټوله تاسو لیکلی شي. نو راځو په څه باندې پیل کوو؟ په ترکیبي اول حروف باندې. اول سټ غږونه راځو د ای دې ته ګورو چې د ای او ای ترمنځ کم ترکیب شته که نشته. په دغه ترتیب باندې موږ ټوله جوړوو او تاسو ته زه ټوله غږونه درښیم. د ای او ای ترمنځ هیڅ ترکیب نشته. یعنی که چیرې وایي داسې یو ترکیب لکه ای داسې ترکیب هم نشته. د دې په مقابل کې بیا څه شی راځي؟ ای هیڅ داسې غږ نشته چې دا دوه بغل په بغل راسي. یعنی دوی ته ضرورت نه دی پیدا شوی چې د دې دوه سره راځو دغه اول حرف ای د آی سره دا اول سټ غږونه دي. اول ای بیا آی دا په دواړو یو غږ لري. ترکیبي اول حرف دی داسې غږ لري آی. څنګه آی؟ اوس نو که چیرې زه د مخ ته یو کانسونینټ حرف واچوم بیا نو تر هغه لا ښه واضح غږ لري. دا به څنګه وایست؟ لای. شاباس لای. دا خپله یو لغات دی چینایي لغات دی لای راتلل لای. او معناو ته خو وروسته ځو تر اوسه د تلفظ خبرې خلاص شي. مثلا داسې لغات دی بای دا به څه شي تای. بیخي ډېر لغاتونه نور بلا چې هر یو زه وراچوم تاسې ویلی شي. دا به څه شي؟ ځای ده ځای. صحیح دی ځای. نو کانسونینټ غږونه در معلوم دي. بس هغه د آی غږ تاسو ته معلوم شو. صحیح دی آی دغه آی د ده غږ څه دی آی. که سرچپه ولیکو تر هغه آی لږ استعمال لري خو دی ځان ته داسې غږ لري ایا. دا په لږو لغاتو کې داسې شته. د دې غږ به څه شي؟ لیا. شاباس لیا. دا به څه شي؟ شاباس نازک شین دی سیا. دا به څه شي؟ جیا. شاباس لیا سیا جیا. نو دا لغاتونه دا اول څه غږونه شول. آی که تر مخه آی وروسته آی که آی تر مخه و ای وروسته یا دا په مثالو کې ښه معلومیږي. ګوره آی لای بای تای ځای او دغسې نور هر لغات لیکلی شي. لیا سیا جیا. صحیح دی. دوه ترکیبي اول حروف دا ستاسې زده شوله. اوس راځو د دغه د ای او د او ترکیب ته ګورو. دریم دانه دی دوم سټ غږونه دي د ای. که ای تر مخه وه او وروسته وه ای تر مخه او وروسته ګوره او دا دغسې غږ لري او
او په لغاتو کې مشزه کېږي لاو هاو ش دا چې دی تاو صحیح دی دا به چې شي چاو مخ ته کانسونیټ چې هر کانسونیټ راځي دا اکثره وخت دا په اخیره برخه کې راځي ځکه یو بل حرف دی هغه د حرکت جهت ټاکي چې پر کوم طرف یې کش کې صحیح دی ډېر لږ وخت بیا کله دی یوازې هم کارېږي که یوازې کار څو د هغه خپل یوازې خپل راغلی لکه آی صحیح دی آی او که یوازې کار څو خپل دغه غږ لري او که بل کانسونیټ یې مخ ته راغلی نو بیا چې غږ لري د هغه سره ترکیبي یو ځای راغلی دا ټوله اوس موږ کله دا خبرې ته نږدې کېږو سیلابونه ورڅخه جوړېږي اوس دا هر یو سیلاب دی هر یو چینایي لغات دی دا ټوله چینایي لغاتونه دي که چیرې موږ اول او کو بیا ای داسې ترکیب نشته ګوره چې نه هغه ترکیب هم تاسو په یاد ولرئ دا نشته کله چې خلاص ورته ولیکو دا نو نشته نو دوم سیټ د دې کار خلاص په دغه ځای کې یو دریم لاسته ګوره یا را خودی کله چې او ورکړي یاو دا نو په دغه ځای کې په مثالو کې مختصر خلاصېږي دا چې څه شو لیا که او ورکړي لیاو دا چې څه راغلی که او ورکړي چې څه سیاو لیاو دا دغه غږ دی چې یې مناسب لیا اول کښته شوی دی بیا بیرته لوړ شوی دی ګوره یا خو د یا وظیفه خو کړه چې کښته یې بوځي بیا بیرته لوړ شو بالاخره واو د پیچلو وظیفه لري نه لیاو دا به چې شي یا بل غږ د یې په واسطه سره کښته ځي وای سی د ای په واسطه سره خو لوړ ولاړ او د پیچلو وظیفه هغه دی سیاو ځینې نور لغاتونه هم داسې شته داسې لغات شته جاو ګوره نو دا درې حروف شوله په دې ځای کې صحیح دی په دغه سیټ کې د ای او آی ای آی ای او آی ای او د هم اضافه کېږي صحیح دی خو په هغه ځای کې به بل نه اضافه کېږي دلته بیا د دغه ای او د دې سره بل ترکیب نشته اوس نو راځو د ای او د یو ترکیب صحیح دی داسې غږ نشته چې اول ای بیا یو وي صحیح دی دا دریم سیټ ای یو والا نشته نو چې نشته مګر یو ای دا بیا شته یو ای د دې غږ دا خو و ا داسې غږ لري و صحیح دی په مثالو کې بیا ښه مثالو کې ښه سر به خلاصېږي دا څنګه غږ دی کاب واو الف کوا صحیح دی کوا دا چې څه شو کوا داسې یو لغات شته شوا صحیح دی شوا بل داسې لغات شته ګوا دا ټوله لغاتونه دي ګوا د دې سرچپه ترتیب چې ای یو د هغه نشته صحیح دی ای یو ترکیب نشته ګوره واو الف کوا شوا ګوا چې څه شوله اولنا وای ډاکټر صاحب د دې ځای نه شاته پاتې د رنګونو لاندې ای یو هغه ترکیب نه صحیح دا سیلاب ته په چنایي په مخ نه درځي چې اول ای بیا یو داس په مخ نه درځي مګر یو ای بیا ډیر په مخ درځي داس لغاتونه سته د دې کاب غږ دي زادي د دغه ترکیبي غږ به وصل د دې ځکه وا کوا دا چې دي شوا غاب دی واو الف ګوا سي داس لغاتونه او دا ټول لغاتونه دي دا ټول خپل معنا لري سي دي چې تاسو ته ورسته په مخ درځي بل لغات چې پاتې سو دې اوس نو بل دانه ته ګوري څلرم دانه څلرم کې ا ټکی والا یو داسې لغات نشته صحیح دی او کدا سرچپه کې یو بیا ا صحیح دی دا بیا یوازې نشته یوازې دا شی نشته چې دا رقم یو دا رقم غږ ولري خو په یو ترکیبي شکل باندې بیا سته ترکیبي شکل بیا داسې دی یو ا ان یعنی دا ټکی والا یو ا ان دا رقم یوان دا داسې ویل کېږي یوان دا سیم ستا دا رقم یو بل غاسم ستا شوان دا ټکی لري ګوره شوان یوان څنګه یوان دا چې نه دا خپل پیسې چې تلفظ کوي چې موږ یان ورته وایو دی هغه داسې تلفظ کوي یوان سیدی یوان دا رقم څلورم
نو نور بیا په دې کې نشته. هغه اخري دوه خو ترکیبي واول څخه نه وه ساده لغاتونه وه. کوم دوه؟ دغه بیان او د بل ټول ته ضرورت لري. دا باید حتما دا ان ورسره وي، ان باید ورسره وي. ترکیبي واول کې که ان نه ورسره وه په دغه ترکیبي واولو کې دا نشته. که ان نه ورسره یوازې یوازې دی نشته. دا لغات سوه بالکل. شوان یوان دا لغات دي. که بغیر له دا لغاتو که بل ځای کار شو بیا بل ځای بیا دا نشته، هر شکل بیا نشته. صحیح دی. دا څلورم سیټ د ا ترکیب د تر پایه پورې د ټولو سره د دې کار خلاص. د ا کار په دغه څلور سیټو کې. صحیح دی. یعنې د ا او د بل هر واول ترکیبات چې دي بس فقط او فقط دغه غږونه په ټوله چینایي ژبه کې دغه شته. دا ټوله ترکیبات سره. اوس راځو دوم دانه د ای د ا خو ا مقایسه خو ترکیب د ټولو سره کوي، د ای د ټولو سره کوو. نو د ای وروسته اول دوم حرف چې دی آی وا ان راځو پنځم سیټ غږونه. اول چې ای ولیکي بیا وروسته آی د دې تلفظ دی ستا دا ای یوازې خو نو داسې تلفظ دی خو په لغاتو کې د دې معنا باندې څنګه سو چې ناراضي د ا او د ای مقایسه خو موږ کړو چې ا ای او ای ا یو لا نسته. دا دواړه د مخ سره کار خلاصوي دي. هر حرف چې وروسته راځي د مخ حروف سره مقایسه شوی دی، د مخ حروف سره ترکیب شوی دی، د پاتې حروف سره موږ ترکیب وسوي دی، د مخ څخه کار خلاصوي. نو دا غږ چې دی څنګه وایست لای چې شو لای دا سم د لغات دی. ګوره لای ستړی ته ویل کېږي وتای لیله زه بیخي ستړی یم. دا یو لغات شته. دا به څنګه وایست شی بلانو ار حرف ویلی سي. ار لغات دا اگر لغاتونه دي سیلابونه دي. نه څه دی نه د دې برعکس که آی تر مخې ای وروسته په دغه ځای کې ډېر کسان خطاوځي. د دې تلفظ بیا داسې دی ایه په مثالو کې مشخص خلاصېږي. لیه دا به څنګه وایست بیه دا به څه شي دیه او دغسې په نور لغاتو کې سیه دا په یو ډېر مشهوره لغات کې چې د نن په اضافه درسو کې په هغه اضافه جملو کې چې موږ وایو په هغو کې شاید موجود دي. دا که دوه وار وایست شی تیزې وایي شی دا معنا مننه. صحیح دی. شی نو ګوره دا آی ایه لیه بیه دیه سیه دا داسې لغاتونه شته. او که دې اواز دا رقم ای تر مخه آی وروسته وه لی شی نی دا وروسته سبا ته چې تاسې کوم تمرین کړی په اول وارې صحیح وایست په اول وارې. که نه نو که چیرې یو دانه زه در ورشم اول دانه وروسته خو نو چې هر څو دانې زه ولیکم ته ویلی سې ځکه هغه اول ترتیب یې مهم دی. صحیح دی. د دې دواړو ترکیب اول دانه ای په مثالو کې یې ښه څه وایي لی شی نی. صحیح دی. بل لغات شته داسې گی ډېر لغاتونه نور شته. صحیح دی. می داسې لغات شته می نور هم ډېر شته. صحیح دی. کوم یو ټوله دا خپله معنا لري. دا په یو لغات کې کارېږي لکه اوس ته وایه چې زه نه لرم می د نه معنا لري. که ټون دا د ټون موضوع به موږ نه ده ویلی. که دوه واره ووایه می معنا کشره خور می. صحیح دی. دا زما کشره خور تا ښه واده می تا ښه واده می. نو اوس یې تاسو تلفظ دا دی. وروسته بیا تاسو ته د معنا سره په مخه درځي. د تلفظ څخه به تاسې ځانونه خلاص کړي. نو د دې دواړو ترکیب پنځم سیټ غږونه شوله چې دواړه راسته او چپه دا دواړه. اوس نو بل د دې دوه شوله وه ای او دا شی نشته او نه هم او ای. دوی دواړه ترکیب نه لري. ضرورت نه دی پیدا شوی چې د دوی لپاره غږونه معرفي کړي. ځکه غږونه یو اندازه غږونه و دي. ټول غږونه کښېښوله چې هغه د مفرد واول حروفو څخه پاته شوله. هغه غږونه یې کښېښول چې د مفرد واول حروف څخه پاته شول. نو چې د هغو څخه پاته شوله بیا نو دوی ترکیبي اول حروف ورته معرفي کړله. دې ته ضرورت نه پیدا شوی چې دې ته هغه خلاص وله. نو د دوی لپاره هېڅ ترکیبي اول نه دی معرفي شوی. صحیح دی. نو بل دغه د ای ترکیب یو سره. صحیح دی. دې دواړه هم ترکیب نه لري.
صحیح دی ای او یو نه داسې غږ شته چې ای یو او نه هم یو ای داسې غږ نشته صحیح دی په یوه ځای کې یو استثنا لري چې دا ستاسې په یاد یې هغه دغه اخري دغه دی د دې دواړو د ای او د یو ترکیب دی هغه په دغه شپږم سیټ کې هغه زه تاسو ته دلته ولیکم شپږم سیټ غږونه چې دي چې ای تر مخه یې دا وروسته دا نسته مګر په مقابل کې بیا یو ای دا شته تلفظ یې دا یو څنګه وایست یو صحیح دی صالح صاحب ته څنګه وایي صحیح څنګه بس دا دا بل غږ شته ای که تر مخه وه وروسته وه داسې غږ نشته مګر هغه مقابل طرف دا بیا شته داسې یو لغات دی په مثال کې شوی زده کولو ته ویل کېږي شوی صحیح دی داسې بل لغات شته جوی صحیح دی دا نو لږ لغاتونه دا شته ډېر لږ لغاتونه په ټوله چینایي کې دا شته چې دوی پکښې کې د ای د ای د کار خلاص اوس نو د آی نوبت دی آی او او اوم سیټ راغو کې که آی تر مخه وه او وروسته وه دا لکه دلته چې مو ویله چې یوازې په مشخصو لغاتو کې مثالونه لري هر ځای نه کارېږي صحیح ده یوان ان باید خامخا ورسره وي دلته هم ان باید په پای کې حتمي ولري مګر بل حرف بیا نشي کېدلی بغیر له ان څخه یعنې دا د دغه یو ای ان سره باید مشتي بیا تلفظ لري صحیح دی دا هم عین کیسه ده دا رقم آی او ان جی باید ورسره وي بیا لغاتونه لري فقط دغه یو ځای استعمال لري ایونګ ایوس ولا ایونګ چې شو ایونګ دا داسې لغات شته شیونګ څنګه وایست شیونګ و شیونګ بل لغات داسې شته چیونګ صحیح دی دا نو ګوره خاص او خاص حتما ان جی باید ورسره وي بیا د دې دغه شته ان جی که نه ورسره یوازې بیا نه کارېږي لیو داسې نشته ال آی او داسې غږ نشته که حتما باید ان جی ورسره وي بیا دی دا لغاتونه شته او که چیرې او تر مخه کوي او وروسته کوي اوی دا غږ نشته دا غږ شته خو هغه په نورو حروفو سره ښودل شوی دی د دوی استعمال او آی او فقط په دې شرط شته چې وروسته ان جی ورسره وي که ان جی نه ورسره یوازې بیا او آی دا نشته که څه تلفظ یې شته خو په نورو حروفو باندې ښودل شوی نو د دې دوه کار خلاص هوا دریم خو موږ دا آی ته راغلو اوس بل راځو آی او د یو صحیح دی آی او یو صحیح دی سم روان یم که یا تاسو خو متوجه یاست د آی او یو ترکیب اول آی لیکم بیا یو د دې غږ داسې دی ایو لکه چې ما تاسو ته ویله چې ای یو هلته غږ نه لري هغه په دغه حروف باندې ښودل شوي دا بیا شته ایو دا په لغاتو کې لیو بل لغات داسې جیو صحیح دی او دغسې نور لغاتونه هم شته جیو معنا نشه بس نه لیو شپږو ته ویل کېږي داسې نور مثالونه هم شته اوس که یو تر مخه کوي آی وروسته کوي دا داسې غږ لري وی د دې دپاره د دې اصلي شکل داسې دی ګوره دا خو ووسو ای غږ کومه دی ای دا نو د دې اصلي تلفظ دا وی څنګه دا کېږي وی خو د لنډیز په خاطر د یو ای آی پر ځای باندې هر وخت یو آی لیکل کېږي تلفظ یې هغه تلفظ دی وی لغاتونه یې دا دي داسې لغاتونه شته خوی لکه پرون په اوله جمله کې نی خوی شو خان یومه نی خوی ته کولی شئ خوی قابلیت ښودلو لپاره لکه کان نی خوی شو خان یومه دا هغسې لغات دی بل یو لغات دی چې یو څوک تا ته وایي آیا ته زده کوونکی یې你是学生吗？ته ورته وایه چې صحیح دي ویله نه چې په انګلیسي وایي correct یا right دوی په چینایي دا خبره داسې کېږي دوی معمولا چینایان چې یو خبره چې ته ورته صحیح و داسې ورته وایي دوی داسې دوه واره تکراروي دوی صحیح دي دوی صحیح دي و دوی بوچي دغه تلفظ دی صحیح دی دوی او بل نور لغاتونه بیخي دي توی صحیح دی
توی دوی خوی داسې نور لغاتونه هم شته نو د دې د آی او د یو ترکیبات دا ټول شته صحیح شو په دې کې خو مشکل نه لري اوس آی او دا ترکیب نشته ضرورت دې ته نه پیدا شوی یو د دې ترکیب هم نشته صحیح دی نو دا سیټ تر اوسه دا خالی پاتې شو نه لغات داسې حرف نه دی پیدا کړی راځو نوبت د څه دی د او او د یو ترکیب دی نه هم سیټ پر هغه نه هم سیټ کې اخته یو که او تر مخه او یو وروسته وای دا لکه د لین حرف لکه واو چې ورغندای ولري او څنګه راغلی او نو په دا ځای کې مو څه تلفظ کولای شي لو څنګه لام دا زوار دی نه او ورغندای لو نور اوس نو تاسو ټول وایلی شي دا به څنګه وایست کو دا به څنګه وایست دو د چیش توپیر په دوم کې او ډېر فرق وایي سي اوس ته ګوره زه هغه دواړه درته لیکم دا دواړه دي دا لام په الف ولاړ لاو څونه فرق دی لاو هغه ولاړیږي خپل لوړ کشیږي بیا پیچل کیږي دا لوړ هیڅ نه کشیږي دا سیده نرم لو صحیح دی سر بخلاص نو لغتونه تاسو ټول وایلی شي بل که یو تر مخه او وروسته و دا داسې تلفظ لري و ښه پیچل کیږي لکه دوه واو او پیش هم ولري و صحیح و په مثالو کې داسې مثال شته دوه دا لکه په پښتو کې وایي دوه نفرو خبرې کولې دوه نفرو دا کټ ورته اخیستل دوه دا یو ښه ډېر پیچل کېږي که تاسو وایاست دوه هم صحیح دی دوه اصلي تلفظ دی دوه داسې یو لغات شته دا به څنګه وایست شاباس شو ویل نه خوی په پرون پلاتو کې نه خوی شو خان یو ما اته کولای شي چې وایي شو ویل شو نور هم ډېر لغاتونه شته نو د دې دوه ترکیب خلاصو بل پاتې شو د او او یو دا لسم سیټ او او یو دا شی نشته یو او دا هم یو هم نشته دا دواړه نشته او اخري دا د دې دواړو ترکیب هم نشته صحیح دی اوس راځم زه تاسو ته دا ساحه د تمرین دپاره پرېږدم تاسو ته لږ اوس دغه لغتونه ماته وایست لای شاباس په اول واري صحیح وایست کو شاباس کو خو ګوره خوخه خو دا به څنګه وایست کو دا اول شکل دی کو په دا ځای کې او که تر مخه او که وروسته و د واو غږ دی دا و وروسته پیچل کېږي و دا اول لکه الف او کو صحیح دی کو په دا ځای کې دا لغات راته وایست نی ای اول دانه چې دی ای نی بل دانه خو نه تاسو ټول ویلی شئ نیه بل میه صحیح اوس نو اخري خبره دا اسوله چې که چیرې تاسې مفرد او ترکیبي اول حروف دغه لس سیټه غږونه نه سیټه غږونه دا زده یې که چیرې دا ترکیبي اول حروف مو زده او مفرد اول حروف مو زده هیڅ سیلاب ستاسو څخه نه پاتېږي چې وی نه ویلی شئ یعنې په چینایي ژبه کې چې څونه سیلابونه موجود دي تاسو ټوله ویلی شئ مکمل ټوله ویلی شئ یو ځای چې درې حروف پکې موجود و هغه دوه ځایه موجود و یو دغه آی ای او دلته ایاو یوازې دغه څه چې ایاو لیاو سیاو دا مې په پښتو په دې خبره ورته ولیکل چې دا مهم دي یو بل ځای هم شته موږ وا غږ دا یو ای دلته ویلي صحیح دی په دا ځای کې په دې ځای کې هم یو درې حرفه سیټ شته چې هغه دا نو په ټولو ترکیبي اول حروفو کې د هغه دوه ځای دي چې درې حروف والا شته دا خو داسې وایست چې وا د حرف ورکړي وای
وای په مثال کې دا به اوس څنګه وایست کوای کوای ګوره چابک معنا لري تیز راسه ژر راسه کوای لایبه کوای لایبه داسې یو مثال دی شوای شوای د نارینه دپاره کارېږي او د ښایسته معنا لري چې یو چا ته وایي چې ته ډېر ښایسته یې نی خن شوای نی خن شوای نی خن شوای نو اوس خبره په چش کې ده په دغه تلفظ کې ده دغه دوه ځایه سوله یو ای آی دا درې حرفه ترکیبي واول شو او دلته ایاو ایاو دلته اوس نو مکمل سوله ترکیبي واول حروف ټوله مکمل سوله په ټوله چینایي ژبه کې هر ځای چې سیلاب جوړیږي د دوه ډوله حروفو څخه کانسونینټ او واول به ښکار شوي واول حروف پر څو ډول او پر دوه ډوله یا شپږ دانې خو دي یو به ساده اول حروف بل به څه شي ترکیبي اول حروف مرکب اول حروف دا اوس تاسو ټول دا لیکلي دي که کوم لیکلي کار کس ورڅخه اخلي ښه خبر ده ما زه عکس ورڅخه واخله بیا به هغه ټبکه بندي به زه درته ولیکم دا هغه د نن درس خلاص دا ویډیو به هم درته پورم دا پرون ویډیو خو مو ترلاسه کړه د پرون درس صحیح دی او ځکه دا یریږي دا نو یو څو ټوله چینایي لغاتونه دا ټوله ډېر نازک ادا کېږي ټول اساس ښه مفردات دا ټوله اوس یې طبقه بندي تاسو خپله راته کولی شئ مفردات یعنی مفرد غږونه دا مفرد غږونه ټوله څو دانې وه 90 دانې پر څو ډوله ویشل شوي وه پر دوه ډوله اول یې غږیز حروف وه واول او بل چې څه وه بېغږه بېغږه حروف نو بېغږه حروف چې وه د حروفو کلمه ورسره ده ټوله 90 وه په دې کې غږیز حروف څو دانې سوله شپږ دانې څو دانې شپږ ډوله نو د 90 څخه چې شپږ ایسته کوي څو پاتېږي اطمیناني یاست اوه 23 بېغږه حروف سوله هغه 23 پاته ټول دوی بیا پر دوه ډوله سوله یو بسیط ساده بسیط یا ساده او بل مرکب یا ترکیبي سیدی مرکب دغه لس یا نه سیټه دا که چیرې هغه دوه هغه درې حرفه ورسره حساب کوي ټوله یوولس سیټه غږونه سوله یوولس سیټه مکمل غږونه سوله او ساده بیا څو سوله دا شپږ دانې دي نو ساده خو چې یوازې کار کوي خپله دوی هم ساده دي کله چې بیا د دا شپږو څخه دوه یا درې استعمال شي حروف یې دوه یا درې مګر تلفظ یې یو تلفظ یې یوه ټوټه غږ لري یوه ټوټه غږ لري صحیح دی انو دا سوله بېغږه حروف بله نور ډولونه نه لري هغه خپل ځان ته بېغږه حروف دي اوس نو کله چې د 90 حروفو څخه موږ سیلابونه جوړوو حتما به یو دانه به غږیز حرف وي واول حرف وي جمع بېغږه تورې وي دا دواړه به ترکیبیږي بیا به سیلاب ورڅخه جوړېږي بیا به څه څه جوړېږي دا به سیلاب ورڅخه جوړېږي نو که چیرې زه تاسو ته د سیلاب طبقه بندي چې بیا به دا خبره سبا ته هم تکرار شي د خیر سره هغه په چینایي ژبه کې موږ ټول هدف دا دی دغه ترکیبي اول حروف او مفرد اول حروف د دې لپاره ویل چې سیلابونه په صحیح ډول جوړ سیلاب څو برخې لري درې برخې یوه اولنۍ برخه ده اولنۍ برخه یعنی هغه د سیلاب د شروع برخه صحیح دی لکه اوس دا رقمه ب دا د ب حرف چې دی دا د سیلاب اولنۍ برخه ده یا داسې یو لغات دا څنګه وایست جای دا به څنګه وایست بای دغه اوله حصه دا اولنۍ برخه سوله بله چې لري دغه اولنۍ برخې ته انیشیل وایي انیشیل اولنۍ برخه بله برخه اخري برخه ده هغه ته فاینل وایي فاینل د سیلاب اخرنۍ برخه ده اوس نو بله خبره ده هغه بیا ټون فاینل خو معنا اخرنۍ برخه وه اخرنۍ برخه سوله ټون بیا په اصل کې کیفیت دی چې په کم کیفیت یې ادا کړه هغه بیا د دوی پر سر باندې څلور نښې دي چې دا بیا د یوې ورځې ځانګړی درس دی صحیح دی دا څلور نښې دي دا څلور نښې چې دا بیا په بل درس کې وایو نو دا د سیلاب برخې دي اوس موږ اولنۍ او اخرنۍ برخې ختمې کړلې فقط اوس ولاړ یو دې ته چې ټونونه زده کړو
هغه نو چې ټون مو زده کړي هغه کیفیت دی چې په سره باید ادا شي. هغه چې ډاکټر صاحب پوښتنه وکړله چې ته ولې داسې د ځینو حروف پر سر باندې د ځینې سمبولونه ورکوې دا د ادا کولو کیفیت دی. نو یو سېلاب د درو برخو جوړ دی، اولنۍ برخه یا انیشیل، فاینل یا اخرنۍ برخه، او پر سر باندې یو د دغه څلورو نښو څخه فقط همزمانه دوی نه کارېږي. په یوه سېلاب کې فقط او فقط یوه نښه باید وي، یوه نښه باید وي. او اضافه خبره په هر سېلاب کې به په مفردو حروفو کې نشته کیفیت، ځکه د هغه کیفیت معلوم دی. په هر لغات کې باید موجود وي، حتما یې باید کیفیت کې کیفیت ادا معلوم نه وي نو هغه ته یو رقم وایه په خپل طبیعت یې وایه، هغه کېدای شي 2-3 رقم یې ووایه او هغه 2-3 رقم معنا ورکړي. دا نو د ټون په درس کې د دې مثالونه ښه ډېر راځي چې هلته بیا تاته معلومېږي چې کیفیت یې واورې د لغات په بل لغات باندې بدلېږي، یو لغات په بل لغات او معنا یې هم بدلېږي. صحیح دی؟ نو دا برخې شولې. اوس په اولنۍ برخو کې اکثره وخت په دې کې بې غږه حروف راځي، اکثره وخت بې غږه حروف، یعنې بیخي ډېر چې راځي بې غږه. په اخرنۍ برخه کې ځکه چې د دوی کار خو دا دی چې یو حرف ولاړ کې لوړې خواته یې کشول د دوی کار دی، نو دا به څه شي اکثره وخت به څه شي واول حروف وي، یا به ساده واول یا به ترکیبي واول حروف وي. لکه اوس ګوره دلته جای، لای، بای، هر شی چې راځي اخرنۍ برخه به یې جوړه د چې څخه د واول حروف څخه وي. واول حروف حتما پکې کې که څه هم امکان لري غیر واول حروف دواړه سره یو ځای، لکه دا ما چې تاسو ته ویل لکه په دا ځای کې په دغه لغات کې ایونګ، دلته خو دغه دوه واول دي مګر ان جیم ورسره کار شوی دی، دوی دواړو ترکیب هم کارېدلی شي. صحیح دی؟ اوس دا چې دی دا سی غږ چې دی اولنۍ برخه زوله، ایونګ مکمل دا ټوله دا فاینل شو، اخرنۍ برخه شوه. او پر سر باندې کې یو نښه وه دا ټون دی. صحیح. نو د نن په درس کې که پوښتنې لرئ کولی شئ. څنګه شو؟ ستانو په خلاص به ونه انیشیل او فاینل دا ټول په کتاب کې راغلي چې دا مازې کتاب موږ شروع کړو دستي دا موږ ته راښیي. اوس تاسې دغونه پوه شولاست چې فاینل حروف مفرد یا ترکیبي اول حروف دي، نو بغیر له دوی څخه هغه نور ټوله انیشیلز دي. انیشیلز او که انیشیل د مننې وړ نه ده یا قابل یې نه ده دا رقم. صحیح دی؟ خوانینګ بیا وایست خوانینګ یعنی ښه راغلاست. خوانینګ څنګه وایست؟ خوانینګ نین تاسو ته ښه راغلاست وایي. څلورمه جمله که اوس تاسې وایاست یو چا ته وایي هیله کوم راسه چینګ لایبه، نو د هغه جملې زده کړئ. دا ما د دې لپاره درته لیکم چې ستاسې هغه کوم شیان چې وویله دا عملا جملې دي هغه شیان دي چې د دې څخه جملې او لغاتونه جوړېږي. چینګ بیا وایست ما وروسته ټوله د سره څخه وایست谢谢不用谢欢迎请来吧谢谢مننه不用谢د مننې وړ نه ده یا مننه مه کوه.欢迎ښه راغلاست. چینګ هیله کوم لای به راسه هیله کوم راسه. نو د نن درس تر دغه ځای پورې